د قرآن کریم د ترجمې 13 درس سورة البقره 109 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ود غواړي، خوښوي، کثیر اکثر خلق، من د اهل الكتاب د اهل کتاب ځنی، یعنی یهود او نصارا یا کریشن. لو یردونکم یعنی دوی دا غواړي، دا خوښوي، لو یردونکم چې کاشکې چې را وګرځوي دوی تاسو، من بعد وروسته د ایمانکم ایمان راوړلو ستاسو نه په قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم باندې. یعنی غواړي چې وروسته ستاسو د ایمان راوړلو نه تاسو وګرځوي بیرته کفارن کفر ته، حسدن په سبب د کینې، حسدن کینې، من عند انفسهم د نفسونو د دوی، یعنی په سبب د هغې حسد او کینې چې د دوی په زړونو کې تاسو ته پرته ده ای مسلمانانو. من بعد ما وروسته د هغې، تبینه چې واضح شو، معلوم شو، لهم دوی ته یعنی یهودیانو ته، الحق حق، یعنی چې دا خبره ورته ښه معلومه شوه چې قرآن کریم د الله تعالی حق کتاب دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. نو الله تعالی فرمایي مسلمانانو ته فعفو، نو تاسو عفو وکئ، وصفحو او مخته نه واړوئ، یعنی دوستی او محبت ورسره مکوئ، حتی تر هغې پورې، یعنی نور څه مکوئ خو دوستی او محبت دا ورسره پرېږدئ. او دا چې تاسو څه جواب ورکئ نو دا به تر هغې پورې انتظار وکئ تر څو پورې چې یأتی الله، چې الله تعالی راولیږي، بامره، یعنی چې الله تعالی راولیږي د دوی په باره کې، بامره د هغه جل جلاله حکم، یعنی فیصله. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر شي باندې قدیر قادر دی. او الله تعالی فرمایي واقیمو او ادا کوي تاسو، یعنی کوي تاسو الصلاة لمونځ، وآتو او ورکوي تاسو الزکاة زکات، وما او هاغه تقدمو چې مخکې لیږئ تاسو، یعنی څه شی چې مخکې لیږئ تاسو د اعمالونه، لانفسکم د پاره د خپلو ځانونو، من خیرن د نیکو اعمالو ځنې،
تجدوه وبمومي پیدا بکړئ هغه نیک اعمال د قیامت په ورځ عند الله د الله تعالی سره ان الله بشک الله تعالی بما په هغو اعمالو باندې تعملون چې کوئ یې تاسو بصیر ښه لیدونکی دی نو ستاسو یو عمل هم نه ضایع کیږي او بدل درکوي وقالو او وایي دوی یهودیان لن يدخله هیڅ کله به داخل نشي الجنته جنت ته هیڅوک یعنی هیڅوک به د جنت ته داخل نشي الا من مگر هغه څوک به داخلیږي کانا هودن چې یهودي وي او نصارا او یا نصارا یعنی کرسچن وي خو الله تعالی فرمایي تلکا امانیهم دا د دوی ارزوګانې دي دا د دوی امیدونه دي قل ووایه دوی ته یهودیانو ته ووایه هاتو چې راوړئ برهانکم دلیل ستاسو څه دلیل لرئ که دلیل لرئ راوړئ دلیل ستاسو د تورات یا انجیل نه ان کنتم که چیرته یاستئ تاسو صادقین رښتینی په خپله دعوه کې الله فرمای بلا ولې نه جنت ته داخلیږي خو څوک داخلیږي من هغه څوک اسلمه چې تابع کړي وجهه خپل ځان وجهه خپل ځان لله الله تعالی ته وهو او هغه محسن نیکی کوونکی وي یعنی د الله تعالی ټول احکام مني او عمل پې کوي نو فله نو د هغه د پاره یعنی د داسې کس دپاره چې هغه الله ته ځان تسلیم کی او نیک کارونه کوي فله نو د دې سړي دپاره اجره اجر د هغه یعنی ثواب د هغه عند ربه د رب د هغه سره دی ولا خوف او نشته هیڅ ویره علیهم په دوی باندې د قیامت په ورځ ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي د حساب په وخت کې وقالت او ویلی الیهود یهودیانو لیست چې ندي النصارى عیسایان یا کرسچن علی شیء په حق باندې یعنی په غلطه دي وقالت او ویلی النصارى عیسایانو لیست چې ندي الیهود یهودان علی شیء په حق باندې یعنی په غلطه دي یعنی یهودان ویلی چې نصارا غلطه باندې دي او دوی ویلی چې هغه په غلطه دي وهم حال دا چې دوی دواړه ډلې یتلون لولي الکتاب کتاب اسمانی کتاب دواړه لولي کذالک امدارنگا قال ویلی الذین آغو خلقو
لا یعلمون چې نه پوهېدل، یعنی مشرکانو، ځکه چې د دوی سره د آسماني کتاب علم نه و. مثل پشان قولهم د خبرو د دوی، یعنی مشرکانو د مکی هغوی هم د دې یهودیانو په شان خبرې کولې چې مسلمانان په حق باندې نه دي، یعنی په غلطه دي. خپلو ځانونو ته به په حق ویلي او مسلمانانو ته به ویلي چې دوی په غلطه دي. فالله نو الله تعالی به یحکمو فیصله وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامتي په ورځ د قیامت، فیما په هغه څه کې کانو فیه چې دوی به په هغې کې یختلفون اختلاف کولو. مونږ پوهیږو چې اوس هم یهود او نصارا خو لا پرېږده، صرف په مسلمانانو کې ډېرې زیاتې ډلې او فرقې جوړې شوې دي چې هره ډله خپل ځان په حقه او نورې ټولې ډلې ناحقه او باطله ګڼي، خپل ځانونه جنتیان او نور ټول دوزخیان ګڼي، او حتی یو په بل باندې د کفر او مرګ فتوی لګوي، او د عامو خلکو څخه لار ورکه ده. د عامو خلکو څخه لار ورکه ده چې کومه ډله یا فرقه په حق باندې ده. حال دا چې دا ټولې ډلې یا فرقې یو آسماني کتاب قرآن کریم لولي او ټول د یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.